بسم الله الرحمن الرحیم. نن به مونږه خبره اتره کو د امازون ام پی ال ان پی ال په باره کې چې مونږه به د امازون د ام پی ال لپاره یا د پی ال لپاره پروډکټ هانټینګ په څه طریقه کار سره کو، څنګه بنه کو. صحیح ده. نو د ام پی ال یا د پی ال لپاره پروډکټ هانټینګ چې دی کنه په سعودي کې تاسو چې دی نو مینولی چې کوئ نو هم کولی شئ، خو دا دی چې مطلب ډیر زیات ګران وي. صحیح ده. نو تاسو به مینولی کار به سره هم کوئ، په ټولز باندې به هم کار کوئ، په سپای میتھډ باندې به هم کوئ. درې واړه میتھډز به تاسو په ام پی ال او پی ال د پروډکټ هانټینګ لپاره چې دی استعمالوئ. صحیح ده. دغه چې دی نو د هیلیم 10 چې کوم ملګرو ماته پیمنټس کړي دي نو هیلیم 10 به زه تاسو ته سبا چې دی پرچیزینګ وکم. ښه، تاسو ټینشن مه اخلئ. نو پروډکټ هانټینګ چې کوم تاسو کوئ د امازون لپاره، د خاص کر د ام پی ال لپاره، د پی ال لپاره، نو د هغې بیا زموږ سره الیجیبیلیټي چې ده هغه بدله ده. صحیح ده. ګوره چې کله مونږ ام پی ال پروډکټ کو کنه، ام پی ال لانچ کو، ځان له ام پی ال پروډکټ چې دی هغه لانچ کو، نو مونږ به اوایډ کیټګریز لایک هیلث اینڈ بیوټي، مونږ به د هیلث اینڈ بیوټي کیټګری نه چې دی قلاریږو. ځکه هیلث اینڈ بیوټي چې کوم کیټګری ده کنه نو دا د بیوټي سره تعلق ساتي، په دې کې چې سیرمز راځي یا څه قسمه هم کیمیکلز راځي کنه، نو د هغې بیا ستانه پراپرلی امازون والا چې دی ثبوتونه دا غواړي. فرست ټایم کې نه غواړي، خو چې راګیردي نو بیا درنه هر څیز غواړي. نو په فرست کې به تاسو چې ام پی ال کوئ، صحیح ده، نو اوایډ کیټګریز لایک هیلث اینڈ بیوټي، د هیلث کیټګری نه به تاسو لږ شانتي سیټ ته کیږئ. صحیح ده. چې کله ستاسو ایکسپیرینس دا وشي نو بیا هیلث اینڈ بیوټي ته چې دی تاسو جم کولی شئ، خو په سټارټ کې به د هیلث اینڈ بیوټي نه لږ شانتي ځان ساتئ. صحیح ده. نو مین خبره دا ده چې اوایډ کیټګري لایک هیلث اینڈ بیوټي، د دې نه به موږ ځان ساتو. اوایډ بریکیبل پروډکټس آر ډینجرس پروډکټ لایک ویپنزو، او مونږ به د بریکیبل پروډکټس نه ځان ساتو. صحیح ده. مونږ چې پروډکټ هانټینګ کوو او د ډینجرس پروډکټس نه به مونږ ځان ساتو. ډینجرس پروډکټس چې کوم خطرناک پروډکټس وي لکه ویپن شول، یا داسې چاکو ماکو شولو، داسې تماچه ماچه شو، صحیح شو، مزایل شولو، نو دا سیزونه که تاسو په امازون کې لانچ کول غواړئ بدماشان یې، نو په فرست ټایم چې دی دا مه لانچ کوئ، او چې کله یې ایکسپیرینس وشي په قانون او په هر سیز باندې پوه شئ نو بیا خیر دی، بیا راځئ. صحیح ده. ښه، بیا زمونږ سره د بی ایس آر چې دی نو د بی ایس آر خو په دې ذکر سره ذکر شته دی نه. صحیح ده. سیلر چې دی نو سیلر به زمونږ سره څونه وي 3 سیلر. ګوره مونږ ته به د ام پی ال د پروډکټ څنګه پته لګي چې دا ام پی ال پروډکټ دی او که دا پی ال یا دا هول سیل پروډکټ دی. صحیح ده. چې کله په هغې پروډکټ باندې سیلر چې دی د 5 نه کم وي، یعنی مطلب 3 سیلرز وي یا 4 سیلرز وي. صحیح ده. نو د هغې مطلب یا یو سیلر وي یا 2 سیلران وي. صحیح ده. نو د هغې مطلب زمونږ سره دا وي چې دا څوک ام پی ال کوي یا ځان له پی ال سټارټ کړی دی. بیا ام پی ال او پی ال چې دا مونږ ګورو نو د هغې دپاره مونږ چې دی مارکر یا ټول چې دی هغه استعمالو، خو دلته کې په ام پی ال او په پی ال کې چې دی نو د مارکر یا دومره ضرورت نشته دی مونږ دپاره. صحیح ده. انیوی بیا هم مونږ چې دی هغه کتلی شو چې یاره دا زمونږ سره برانډډ پروډکټ دی او که زمونږ سره دا ام پی ال پروډکټ دی او که دا زمونږ سره پی ال پروډکټ دی. صحیح ده. خو مونږ ته د دې ځینه پته لګي چې سیلرز پې کم وي، نو د دې مطلب دا دی چې را زمونږ سره ام پی ال یا پی ال چا ځان له لانچ کړي دي او په هغې باندې کار کوي. صحیح ده. ښه، بل مونږ چې کوم پروډکټ چې دی هغه ګورو. صحیح ده. مونږ چې کوم پروډکټ چې دی هغه سیل کول غواړو، نو چې د هغې پرایس په امازون کې نه دی د 25 نه واله تر د 130 درهمه پورې وي. دا 25 هم ډیر زیات کم دی، دا به درته تقریبا داسې 30 نه واله تر د 35 نه واله تر د 130 یا د 150 پورې، د 35 نه واله یا د 30 نه واله تر د 150 پورې به تاسو چې دی څه کوئ پروډکټ به ګورئ. صحیح ده. نو دا بیا تاسو په خپل بجټ مطابق ګورئ چې ستاسو سره څونه بجټ دی، چې سورسینګ پرایس بیا د دې سره. صحیح ده. خو چې په امازون کې پروډکټ هانټینګ کوئ نو پرایس به څونه د 30 نه واله تر د 150 درهمه پورې پروډکټ پرایس ګورئ. صحیح ده. او ریویو به زمونږ سره لیس دین وي
د 200 نه کمې به زمونږ سره وي یا 200 ریویو به یا د 200 نه واله تر د 300 ریویو پورې به زمونږ سره وي او د 300 نه چې سیوا کیږي نو هغه پروډکټ ته به مونږ نه ځو چې کم وي هغه پروډکټ ته به مونږ ځو. سمپلی دا طریقه کار دی. صحیح ده. ښه بیا زمونږ سره دی ریټینګ مور دین 4. د پروډکټ ریټینګ چې دی هغه مونږ له مور دین 4 پکار دی. صحیح ده. چې کوم پروډکټ مونږ ګورو نو ریټینګ چې دی هغه مور دین 4 پکار دی. اوس ګوره دا ریټینګ نه دی دا دومره په اسانه باندې نه میلاویږي. صحیح ده. مطلب چې ستانه کسټمر پروډکټ چې دی هغه واخلي مطلب 50 کسټمر ستانه پروډکټ واخیستل نو په هغې کې به تاله چېرته 2 کسان یا 3 کسان یا یو کس چې دی نو دا ریټینګ درکړي. صحیح ده. نو چې مطلب 4 ریټینګ وي د یو پروډکټ نو مونږ ته پته لګي چېرې دا پروډکټ چې دی نو دا د خرڅ کړی دی 200-300 پیسز پورې. صحیح ده. او بله خبره دا ده چې مونږ به هغه پروډکټ ګورو د امیزون دپاره چې منتلی یونټ سیل د هغې څونه وي 100 پلس وي. زمونږ سره د هغې پروډکټ سیل څونه وي 100 پلس وي او منتلی ریوینیو چې د هغې منتلی کم ریوینیو ده هغه زمونږ سره څومره وي د 4000 درهم نه په برابره وي او په کمه نه وي. صحیح ده. د 4000 درهم نه چې دی د هغې ریوینیو چې دی د میاشتې سیوا وي. صحیح ده. او په اس آر پی باندې په سرچ ریزلټ پیج باندې د هغې ډیمانډ چې دی هغه د 70% پورې یعنی مطلب چې 70% چې دی هغه پروډکټ چې دی هغه نورو سیلرانو هم چې دی هغه خرڅ کړی وي. صحیح ده. او سیلر چې هغه نورو کسانو 70% مطلب هغه پروډکټ سیل کیږي سیلرانې خرڅوي خو چې د هغو نه څومره خرڅېږي چې کم از کم 100 پلس یې باټ کړی وي 100 پلس یې خرڅ کړی وي. صحیح ده. سالټ کړی وي خرڅ کړی وي نو هغه پروډکټ به مونږ ګورو. صحیح ده. او ویټ چې کم دی وزن چې مونږ د پروډکټ دپاره ګورو نو د 2 kg نه به مونږ په کته ګورو. صحیح ده. د 2 kg نه په بره باندې نه ځو ځکه ویټ چې زمونږ څومره سیوا کیږي نو دومره په مونږ باندې د امیزون والا چارجز چې دی هغه سیوا کیږي. صحیح ده. نو مونږ به ویټ چې دی هغه کم ساتو د خپل پروډکټو او مونږ به ایورګرین پروډکټ چې دی هغه لانچ کوو. صحیح ده. ایورګرین پروډکټ هغه پروډکټ وي چې د هغې څه سیزن نه وي. صحیح ده. هغه په هر ماحول یا په هر ټایم کې په هر سیزن کې استعمالیږي. اوس زمونږ سره 2 قسم پروډکټ دی. یو سیزنل پروډکټ دی چې په سیزن کې استعمالیږي لکه په جمع اوړی خزان بهار او بس داسې په سیزۍ. صحیح ده. په دې کې زمونږ سره سیزنل پروډکټ استعمالیږي. بیا ایورګرین پروډکټ دا هغه پروډکټ دی که نه چې د دې دپاره څه سیزن نه وي. صحیح ده. دا په هر موسم کې استعمالیږي. صحیح ده. لکه کولډ ډرینک شولو اوبه شولو داسې منګز شوله. صحیح ده. دې سیزونو ته که تاسو داسې معمولي برش شولو دې ته تاسو سوچ وکړئ نو دا زمونږ سره ایورګرین پروډکټس دي که نه نو دغه زمونږ سره آیډیا ده سیمپلي. صحیح ده. او بیا چې کله مونږ پروډکټ لانچ کوو نو مونږ به کم پروډکټ لانچ کوو چې هغه پرابلم سالوینګ پروډکټ وي. صحیح ده. چې هغه د خلکو مسله حل کولی شي. صحیح ده. نو چې د چا یو پروډکټ لانچ کې او هغه د چا مسله حل کولی شي نو په هغې به اډرز راځي که نه مطلب تو به هغه پروډکټ چې دی هغه بیا خرڅولی شي خو چې هغه د چا مسله حل کولی نه شي نو هغه بیا ستا په پروډکټ باندې څه کوي یا زما په پروډکټ باندې څه کوي یا د بل په پروډکټ باندې څه کوي نو زمونږ سره دا الیجیبیلیټي ده دا به مونږه څه کوو دا به مونږه پالو کوو. په دې الیجیبیلیټي باندې پوه شوئ مخکې ځمه که نه نه پریکټیکلی دا خو ما تا ته پریکټیکلی وکړله. ته چې خبرېږې د ایس آر پی مطلب دی سرچ ریزلټ پیجو. صحیح ده. زمونږ سره مطلب مونږه دلته کې چې راشو که نه زه دا زه تاسو ته مخکې م ایکسپلین کوم او اوس درته هم ویم چې د مخکې سره کار ختمیږي تو بیا خفه کېږي اتیب خانو نو داسې مونږ امازون ډاټ ای ته رالو. صحیح ده. دلته کې مونږ یو پروډکټ سرچ کړلو لکه والټ فار ایگزامپل نو دا زمونږ سره سره دا زمونږ سره سرچ ریزلټ پیج دی که نه په دې باندې دا کم پروډکټس چې دی دا اویلیبل دي نو دا زمونږ سره سره دا زمونږ سره سرچ ریزلټ پیج دی فرست پیج دی نو مونږ به هغه پروډکټ ګورو چې هغه پروډکټ 70 پلس چې دی 70% چې دی نو هغه چې دی هغه زمونږ سره سیل شوی
دا 70% داسې الیجیبیلیټي ده، دا خو ډیره زیاته ټاف ده. صحیح ده، خو اول به تاسو په دې کوشش وکئ که په دې کې پراډکټ تاسو ته میلاو نه شولو نو بیا به درته کم خو داسې 70% چې دی نو دا الیجیبیلیټي زموږ سره ښه ده چې په دې باندې تاسو کار وکئ. تاسو ته ما ویلي ول چې څومره په ټپ الیجیبیلیټي باندې لاړئ که نه نو دومره به تاسو ښه پراډکټ پیدا کوئ. صحیح ده. او پراډکټ هنټینګ د ایم پی ایل لپاره که ستاسو نه هفته ونیسي 2 هفته ونیسي نو ډزنټ میټر، خو چې تاسو پراډکټ چې دی هغه وینینګ پراډکټ پیدا کوي. صحیح ده. نو دغه زموږ سره سرچ ریزلټ پیج دی چې په دې باندې 70% زموږ سره پراډکټ چې دی هغه سیل شوی. صحیح ده چې 70% چې کوم سیلران وي چې هغه پراډکټ چې دی هغه سیل کړی وي څونه 100+ باټ ان فاست په تیر شوي میاشت کې 70+ باټ کړی وي. صحیح ده. اوس راځو مونږ د پراډکټ هنټینګ د لپاره چې دی مونږ هیلیم 10 استعمالو. هیلیم 10 ته به مونږ راشو. صحیح ده. دا به اوس مونږ سره لږ شانتې لوډ شي. بیک ټو ډیشبورډ دا دو ایکسټنشن راغیستی دی که نه نو 403 والا ځکه ایرر ورکوي. خو دا به تاسو بیک ټو ایکسټنشن ووایئ نو بیا به ستاسو سره کار سټارټ کړي. صحیح ده. دلته کې به اوس دا زموږ سره هیلیم 10 دی. صحیح ده. دا زموږ سره څه دی؟ دا زموږ سره هیلیم 10 دی. دا زموږ سره فیټ ټول دی. دا چې تاسو داسې اخلئ که نه نو د دې مختلف پلینز دي، هغه ډېر ګران پرېوځي، خو په مونږ چې شیر بیس باندې اخلو نو بیا دومره چې گزاره کوي. پراډکټس ته به مونږ راشو. صحیح ده. او په دې کې به مونږ سلیکټ کو زمونږ سره بلیک باکس و. پراډکټس ته به مونږ راشو او دلته کې به مونږ سلیکټ کو بلیک باکس. صحیح ده چې بلیک باکس مونږ د ځان سره سلیکټ کو که نه نو زمونږ سره به دغه شانتي یو وینډو چې ده هغه اوپن شي. صحیح ده. د ټول نه اول به تاسو راشئ دا به څه ته کنورټ کې ایډوانس ته به دا واړوئ. دا په سیمپل باندې تاسو به ایډوانس ته چې دی کنورټ کوئ. صحیح ده. اوس تاسو چې د کم مارکیټ دپاره پراډکټ هنټینګ کوئ نو هغه به تاسو سلیکټ کوئ. فار ایگزامپل زه د امازون یو ای یا کې ایس ای دپاره پراډکټ هنټینګ کوم زه به د امازون یو ای دا سلیکټ کم. صحیح ده. دلته کې به زه اوس کیټیګریز سلیکټ کم. صحیح ده چې کومې کیټیګریز باندې به مونږ کار کوو. صحیح ده. نو بیبي پراډکټس دا هم زموږ سره یو ښه کیټیګري ده. صحیح ده. الکترونکس و دې ته مه ځئ. صحیح ده. په سټارټ کې دا لږه ټف وي. صحیح ده. ګراسري شوله، هیلث نه به ځان ساتئ، او هوم شوله، کچن شولو، آب شولو، فټ سپلایز کم چې د زناورو دا خوراکونه دي. صحیح ده. په دې کې اجاز چې دی نو ماهر دی په سعودي کې دا کار کوي نو دا به تاسو کوئ. صحیح ده. فټ سپلایز والا او سپورټینګ ګوډس چې کوم دي نو دا هم ښه دي. بیا ټولز اینډ هوم امپروومنټ او دا کیټیګري هم ښه ده. او ټویز کم چې د ماشومانو د کیډولو دپاره ده نو دا کیټیګري هم ښه ده. دغه شانتي به تاسو د ځان سره دا کیټیګري چې دی سلیکټ کوئ. صحیح ده. مینیمم سیلر چې دی نو هغه تاسو له څونه پکار دی هغه به تاسو دلته کې سلیکټ کوئ. صحیح ده. فار ایگزامپل زه ورکوم چې میکزیمم سیلر زما 3 پکار دي. صحیح ده. زه به هغه سلیکټ کړم. مینیمم ته ضرورت نشته دی. صحیح ده. پرایز بوله زه ورکړم چې پرایز زما سره څونه پکار دی. زه ورته یم د 30 نه والا یا د 35 نه والا تر د 150 پورې چې دی مال پراډکټ چې دی هغه هنډ کا د 150 درهمه پورې نو دا به دلته کې مونږ انټر کو. صحیح ده. ریویو کاونټ به مونږ دلته کې انټر کو. ریویو کاونټ تاسو ته ما ووایي د 200 نه والا تر د 300 پورې نو مونږ به دلته کې میکزیمم کې سلیکټ کو 300 چې میکزیمم زمونږ سره 300 پکار دي. د دې نه به نه سیوا کېږي باچا. مونږ دا درته وایو. صحیح ده. بیا دلته کې زمونږ سره پرایس چې دی پرسنټیج په دې کې ستاسو کار نشته. ریویو ریټینګ چې دی مینیمم چې دی نو هغه زمونږ سره 4 پکار دی. صحیح ده. نو مینیمم به مونږ چې دی نو هغه 4 ورکو ځکه ریویو ریټ د ریویو ریټینګ تاسو ته ما ووایي چې مور دین 4 زمونږ سره پکار وي. صحیح ده. ایکسکلوډ برانډز او د دې نه به مونږ قلار شو. صحیح ده. منتلی ریوینیو زمونږ سره د پراډکټ چې دی د 4000 چې دی مینیمم چې دی 4000 چې دی هغه منتلی ریوینیو جنریټ کوي چې 4000 درهم هغه پراډکټ چې دی هغه منتلی ریوینیو جنریټ کوي. مونږ په سلیکټ کو. صحیح ده.
او بی ایس آر د بی ایس آر هم دلته کې هیڅ قسمه څه کانسپټ نشته دی، نو مونږ به بی ایس آر نه مقلار شو. صحیح ده؟ چې کوم مین امپورټنټ سیزونه دی هغه درته کومه. منتلی سیل زمونږ سره څونه پکار دی؟ صحیح ده، مینیمم زمونږ سره 100 یونټ چې دی هغه پکار دی، چې 100 پلس باټ چې دی نو هغه خرڅیږي. صحیح ده؟ او بیا ویټ آی بی، ویټ آی بی چې کوم دی نو دا به مونږه سلیکټ کو. میکزیمم زمونږ سره 2 به مونږه سلیکټ کو، یا به داسې زمونږ سره 4 چې دی هغه به مونږه سلیکټ کو. صحیح ده؟ دا آی بی چې کوم دی نو دا په پاوند کې چې دی نو دا د دې هغه دغه دی، دا څه ورته وایي، دې له هغه نوم دا ورکړی دی، مطلب په هغې کې ولې حساب کتاب کوي، لکه مونږ په کیج کې کوو که نه، نو دلته کې دو په پاوند کې کوي. صحیح ده؟ دلته کې مونږه څنګه تا دا کار کړی دی، تو پوهی پیټ سپلایز دا کارونه دې کړي که نه، زناورو له دې خوراکونه دا ورکړي دي. نو داسې کار به وکړو که نه، چې دلته کې به مونږ فلفلمنټ چینل لاغې، فلفلمنټ چینل کې به مونږ څه وکړو، امازون اف بی ای به مونږ سلیکټ کړو. صحیح ده؟ یا که دلته کې مونږ امازون اف بی ای هم سلیکټ کوو، خو هغه مونږ سلیکټ کولی شو، خو دا ده چې بیا د هغو سره مونږ کمپټیشن نشو کولی، نو د دې د وجې نه مونږ امازون اف بی ای به سلیکټ کړو. صحیح ده؟ نمبر اف ایمیجز چې دی نو دې ته هم ضرورت نشته. ویریشن چې دی نو هغه مونږ له د سره پکار نه دي په سټارټ کې، هغې پراډکټ ته به تاسو نه ځئ چې په هغې کې قسمونه وي، ویریشن پکې وي. صحیح ده؟ هغې پراډکټ ته به نه ځئ. بس سمپلی تاسو دا څیزونه فیل کړل که نه په هیلیم 10 کې، نو تاسو به اوس څه وکئ، دلته کې به تاسو سرچ کوئ. چې تاسو سرچ کوئ که نه، نو ګوره اوس بس تاسو سره چې دی پراډکټس راشي. زمونږ سره پراډکټ راغلل که نه، 20 پیجز پراډکټ زمونږ سره راغلل. صحیح ده؟ که ته وګورئ د دې زمونږ سره بی ایس آر 154 دی. صحیح ده؟ ډایرکټ کې راغیستی دی. پرایس د دې زمونږ سره څونه دی؟ 47.99 دی. دلته کې ما کمانډ ورکړی و چې یاره د 30 نه چې دی نو په کمه دي نه او په بره دي د 150 پورې وي. صحیح ده؟ د دې سیل څونه دی؟ 135 یونټ دی. صحیح ده؟ د څومره منتلی ریوینیو جنریټ کوي؟ 6478 درهم دی زمونږ سره د دې پراډکټ ریوینیو چې دی هغه جنریټ کوي. صحیح ده؟ بیا که مونږ داسې لږ اخوا لاړ شو. صحیح ده؟ مونږ دلته کې مونږ ریویو د دې وګورو، نو ریویو هم د دې ښه ده. صحیح ده؟ سټار ورته ښه میلاو شوي دي. صحیح ده؟ او بیا زمونږ د دې زمونږ سره لیرټ چې کوم دی نو دې ته هم ضرورت نشته. لاست منت بس دی نور ته پکې ضرورت نشته دی، چې کوم زمونږ سره امپورټنټ دی بس دا به مونږ ګورو. صحیح ده؟ اوس دلته کې به مونږ پراډکټ ګورو. صحیح ده؟ پراډکټ هانټینګ به کوو. نو چې پراډکټ مونږ هانټ کوو که نه، نو مونږ چې کوم دغه ورکړي دي که نه، دا کمانډز مونږ څه خبرې اترې دغه له ورکړي دي د هیلیم 10 له، نو دا مونږ له هغه پراډکټس چې دی د هغې مطابق چې دی کتلی دي. صحیح ده؟ نو فار ایګزامپل دلته کې زه چې دی یو پراډکټ راچوتومه، په دې باندې ما کلیک کو. صحیح ده؟ اوس دا زمونږ سره یو پراډکټ دی. صحیح ده؟ د دې منتلی سیل چې کوم دی هغه څومره دی؟ 5158 دی. صحیح ده؟ بیا که دا بره مونږ وګورو نو د دې زمونږ سره سیل چې دی نو هغه سیوا دی، خو ما جسټ د ایګزامپل دپاره دا راواخیستلو. صحیح ده؟ دا یو پراډکټ دی، دا زمونږ سره ښه خرڅیږي. صحیح ده؟ 39.99 درهم د دې پراډکټ پرایس دی. صحیح ده؟ اوس به مونږ دا ګورو. صحیح ده؟ چې دا زمونږ سره مطلب دا پراډکټ چې دی دا زمونږ سره ښه دی که ښه نه دی. کله چې مونږ ځان له یو برانډ لانچ کوو که نه، نو په دې کې خو ویریشن ډېر زیات سیوا دي، خو ما د ایګزامپل دپاره راواخیستو. کله چې مونږ ځان له یو پراډکټ لانچ کوو که نه، نو مونږ به دلته کې د ریویو ته راشو، اورېدې؟ فیډبیک ته، ریټینګ ته به مونږ راشو. صحیح ده؟ چې د خلکو په دې باره کې څه ویلي دي. دا اوس زمونږ سره دا زمونږ سره فل برانډ دی، ځکه دلته کې په دې کې ای پلس کانټنټ چې دی هغه یوز شوی دی. ای پلس کانټنټ تاسو ته ما ویلي ول که نه، چې هغې ته وایي چې په پراډکټ ډسکرپشن کې چې دی تاسو ایمیج چې دی هغه استعمال کوئ، خو په ایم پی ایل کې چې دی تاسو چې ستاسو برانډ رجسټري ایم پی ایل تاسو کوئ، نو په هغې کې ای پلس کانټنټ نه جوړیږي او په پی ایل کې جوړیږي. صحیح ده؟ نو دا خبره به ځان سره نوٹ کوئ. او دا دومره څه لازمي نه دی، خو بس دومره ده چې د پراډکټ ډسکرپشن کې هغه تصویران دا راشي، هغه
ډیکور شي، مطلب هغه ښکلا دای جوړه شي. صحیح ده. ښه دلته کې به مونږه لاندې راشو، زمونږ سره کسټمر سیزو دا به مونږ وګورو چې په دې پراډکټ باندې کسټمر چې دی څه خبرې اترې کړي دي، څه خبرې اترې نه دي کړي، چې مطلب دا کمنټس به مونږ وګورو، سمپلی دا ریټینګ دا به مونږ وګورو. صحیح ده. او چیک به کو چې دا زمونږ سره سوی په دې کې څه خبرې اترې شوي دي. مطلب دی وای چې را دا پروډکټ ستا ښه دی فار ایگزامپل. صحیح ده. په دې کې صرف دومره چینجز وکړه، دومره چینجز وکړه، دا سیزونه پکې راوله، دا پکې شامل کړه، نو ستا پروډکټ به ښه شي. نو د دې کمنټس نه چې دی که نه تاسو یو ښه آیډیا چې دی هغه هم اخیستی شئ او خپل پروډکټ چې دی نو هغه یو یونیک لانچ کولی شئ. صحیح ده. د دې کمنټس په مدد سره چې دا تاسو وګورئ. ټیک ده که نه؟ دې پورې پوه شوئ؟ هلکانو مخکې ځم. ما له یو کار وکړ وای قسم دی. بس چې چا کار نه کولو جو جرمانه به یې نو. ښه مونږه اوس چې دی نو دا پروډکټ ګورو که نه چې د دې زمونږ سره سیلینګ څومره شوی دی، په اس آر پي باندې څومره دی څومره نه دی. نو مونږ به د دې مین کیورډز چې دی هغه کاپي کو. صحیح ده. نو په دې کې داسې چې دی مطلب زمونږ سره دا یو کیورډ دی. صحیح ده. 0 سپیس والا. خو په دې کې اصل کې زمونږ سره دا نیم هم د دې برانډ مینشن دی. خو اني وی مونږ چې دی یو نوی ټیب به کولاو کو. صحیح ده. او دلته کې به مونږ سرچ کو amazon.a یا که مونږ په amazon.sa کې کار کو هغه به سرچ کو. صحیح ده. ښه نو دلته کې به زه څه وکړم، دلته کې به زه دغه کیورډ چې دی هغه انټر کړم، دا به زه سرچ کړم. چې دا زه سرچ کړم که نه نو تاسو ګورئ زما سره د دې په شانتي چې کوم پروډکټس دی هغه یې راواخیستل که نه، مطلب چې کوم دا استعمال واله دي، د دې چې کوم استعمال دی هغه پروډکټس یې مونږ سره راواخیستل که نه. نو اوس ګوره مونږ دا پروډکټ ګورو، دا هم اوس سپانسر دی دیټس مین چې دې باندې هم اوس پی پی سی روانه ده. دا هم ځان له چا ایم پی ایل لانچ کړي دي خو په دې باندې سیل نشته دی. او دا که تاسو وګورئ 1 2 3 2 په دې دوو باندې جست 50 چې دی نو هغه سیل دی. صحیح ده. نو که تاسو اوس داسې لاندې راشئ بیا زموږ سره دا شو په دې باندې 50 چې دی نو هغه باټ شوي دی دا پروډکټ و. صحیح ده. نو که زه تاسو ته ووایم که نه زه تاسو ته ووایم چې دا پروډکټ څنګه دی، نو دا پروډکټ بالکل زموږ سره خراب دی. ولې د دې دلته کې رسره څه ډیمانډ شته دی نه. زه تاسو ته یم چې 70% چې دی هغه پروډکټ چې دی هغه سیل کیږي. نو 70% به څنګه وي؟ لکه زه اوس 30% دلته کې چې دی هغه کاونټ کم. صحیح ده. نو یا چې دی زه فار ایگزامپل دغه شانتي بس 30% چې دی هغه زه کاونټ کم. صحیح ده. 30 پروډکټ زه کاونټ کم یا 30 یا 40 پروډکټ چې دی زه هغه کاونټ کم. یا اول به زه په دې ټوټل پیج باندې نه دی، په دې ټوټل پیج باندې به اول زه څه وګورم ټوټل پروډکټ به زه شمار کم چې دا زما سره ټوټل پروډکټ څومره دي. چې دا زه ټوټل شمار کم که نه نو هغه به زه بیا څه کم دوو حصو ته به یې ډیوایډ کم. زمونږ سره 48 پروډکټ دی که نه نو دا به زه دوو حصو ته ډیوایډ کمه. نو زمونږ سره به دغه پاتې شي 24 به پاتې شي که نه، یعنی 24 به پاتې شي. نو 24 پروډکټ به زه اوس دلته کې وګورم 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 دا ویډیو چې کوم دی دا هم چې کوم دی دا په څه کې استعمالیږي؟ دا هم په پی ای پی ایل کې استعمالیږي. دا هم د پی پی سی سره تعلق ساتي. ښه اکاونټ خو رانه هېر شولو یاره څو پورې ما ووایي اجازه ګله؟ ها 12. نو دا زمونږ سره شو 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 زمونږ سره ټوټل پروډکټس دي که نه. نو په دې کې مونږ به ګورو چې منیمم زمونږ سره کم از کم په دې کې خو دا 24 پروډکټ چې مونږ کم وکتل دا هغه ځای پورې به مونږ ګورو
چې په دې کې چې کم سیلران ناسي چې 70% د هغو نه سیلینګ کیږي څومره 100 پلس باټ چې دی هغه تی یونټس چې دی هغه تی په تیر شوي میاشت کې خرڅ شوي وي نو مونږ به هغه شانتي پراډکټ راوباسو اوس هغه شانتي پراډکټ چې دی هغه مونږ په هیلیم 10 به هم مونږ راوباسو هیلیم 10 به پکې مونږ استعمالو ډیر زیات لازمي دی لکه زه اوس مختلف پراډکټس دي دا زما سره راغیستي دي که نه په دې کې زه اوس نور پراډکټس چې دی هغه هم کتلی شم صحیح ده خو زه ما تاسو له ډایرکټ اگزامپل دا درکو نو چې 70% زمونږ سره پراډکټ خرڅیږي نو هغه به زمونږ سره سوي هغه پراډکټ مونږ که لانچ کوو نو هغه به زمونږ سره ویننګ پراډکټ وي صحیح ده نو د دې الیجیبیلیټي لږ ګرانه ده خو کوشش به کوئ چې ښه پراډکټ چې دی هغه پیدا کوئ صحیح ده بیا مینولی یا په سپای میتھډ باندې هم مونږه پراډکټ هنټینګ کولی شو یاره دا پراډکټ زه وګورم چې یاره دا پراډکټ خو ښه دی زه د دې سټور ته ننوځم چې دا سیب چې دی نور څه خرڅوي صحیح ده نو زه به هغه نور پراډکټ وګورم سپای میتھډ طریقه کار مې درته درښولی دی صحیح ده آی هوپ چې تاسو په هغې باندې پوه شوي نو دی ټوټل دا څیزونه خرڅوي نو که تاسو ته ما په سټارټ کې ووایي که نه که پرس که تاسو دا پراډکټ لانچ کوئ نو د دې سیل نشته دی لکه مطلب هسې ځان لا پیسې ویسټ کوئ یو څیز خلکو ته پته لګي په ښکاره باندې چې یاره دا کار غلط دی او بیا هم مونږ په قصد باندې کار کوو نو د هغې مطلب دا دی چې مونږ هغه غلطي چې دی په هغې باندې سترګې پټو او زو کار کوو نو هغې به ریزلټ هم بیا زمونږ سره هغه شانتي خوندور نه وي مزیدار به نه وي نو مونږ به ښه پراډکټ چې دی هغه فایند کوو فار ایگزامپل زما دا پراډکټ خوښ شولو صحیح ده یا هم په دې کې مختلف بل پراډکټ خوښ شولو نو زه به څه وکړم د هغې به زو هغه کیورډ چې دی نو هغه به زه کاپي کړم صحیح ده شیکر بوټل فار پروټین میکسر صحیح ده دا به زو میکسیزو د دې ځای پورې به زه دا کیورډز چې کوم دی دا به زو څه کم دا به زو کاپي کړم چې دا زو کاپي کړم نو دلته کې به زو دا سرچ کړم او په دې به هم زو وګورم چې په دې باندې زمونږ سره ریزلټ څه حساب کتاب دی نو دا زمونږ سره هغه پراډکټس رالل صحیح ده دا پکې 100 پلس باټ دی په تېر شوي میاشت کې دا 50 دی په دې سیل نشته په دې هم سیل نشته دی په دې هم سیل نشته دا 100 پلس باټ دی صحیح ده 50 باټ دی 100 پلس باټ دی صحیح ده بیا زمونږ سره 50 باټ دی 100 پلس باټ دی په دې هم سیل نشته دا هم 50 دی صحیح ده دا هم 50 دی نو دغه شانتي به دا تاسو په خپل حساب کتاب سره چې دی ښه ښکلی وګورئ او پراپرلی و پراډکټ هانټینګ چې دی په دې کې وکئ نو په دې کې سپای میتھډ طریقه کار هم دا تاسو ته ما کړی دی صحیح ده نو په دې کې امید دی چې څه مسله به نه وي تاسو ته مینولی مې درته هم کړی دی او په کیورډز باندې به تاسو پراډکټ چې دی ګورئ SRP باندې به پراډکټ ګورئ په سرچ ریزلټ پیج باندې صحیح ده په دې طریقه کار به تاسو څه کوئ پراډکټ هانټینګ به کوئ صحیح ده